نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون و، پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و، شهادت مې پر تا پور. 21مه برخه. په تېره برخه کې موږ وویل چې خیرالدین بربروسا صالح ته وویل چې د حسن مور او خور چې پیدا سوي نه وي تر هغو پورې حسن ته مه وایاست، ځکه چې زړه به یې مات سي. د خپلې نوې بحر بیړۍ او تازه دمې لښکر سره خیرالدین بربروسا بیا د خپلو باز په څېر ملګرو سره سمندر ته ووتی. د افریقا پر لور د تګ څخه مخکې د خپل چابک او تیز خوځېدونکی خبر افریقایي سواحلو ته لېږلی و. په افریقا کې هغو کسانو چې د ده ملاتړ کاوه هغوی یې راوغوښتل تر څو له دوی سره د مهمو چارو په اړه مشورې وکړي. کله چې بربروسا الجزایر ته ورسېدی د ده د ملاتړو څخه یوازې یو تن د ده د هرکلي لپاره پر ساحل ولاړ و او هغه د قبایل صغرا مشر عبدالعزیز و. بربروسا او د هغه ملګري له عبدالعزیز سره په ډېره مینه او جذبه باندې مخامخ سوله. کله چې بربروسا شاوخوا وکتل او نور څوک یې ونه لیدله نو په یو څه حیرانتیا سره یې عبدالعزیز ته وکتل او ورته یې وویل: ای عبدالعزیزه، ستا منندوی یم، شکر ادا کوم چې زما په بلنه تا دلته د تکلیف زحمت ویستلی دی، خو زه له تا سره د بربرو سلطان حبسي نه وینم. ورونو، بربر د افریقا یو پخوانی قوم دی چې د شمالي افریقا په پراخو سیمو کې میشت دي. دا قوم د امازیغ په نوم هم یادیږي او د دوی اصلي ژبه هم امازیغیه ده. بربران د الجزایر، مراکش، تونس، لیبیا، موریتانیا او د مالی او نیجر په یو څه سیمو کې هم اوسېدونکي دي. نو عبدالعزیز لږ غمجن او خفه سو. بیا یې بربروسا ته وکتل او ویې ویل: زما ګرانه، د بربرو مشر حبسي به نه راځي، ځکه چې د توګو سلطان ابن قاضي هغه د ځان سره ملګری کړی دی. په ډېرو پیسو یې ځان ته راوګرځوي. داسې پوه سه چې هغه سلطان هم د نورو قوتونو په څېر اوس موږ مخالفت ته راپاڅېدلی دي. عبدالعزیز په ډېر دردناک انداز کې وویل: زما ګرانه، ځینې خلک د زمانو، واټنونو او د شوق د تسلسلونو په منځ کې کله چې د قافلو دوړې وویني نو خپل منزل بدلوي. همدا حال نن سبا د افریقا د ټولو کوچنیو او لویو مسلمانانو پاچاهانو دی. دا بې مسؤلیته خلک نه پوهیږي چې هغه خلک چې د هسپانیې مسلمانان یې د ویر او غم او رنګارنګ عذابونو، د کرکې د خفه موسمونو، د عذابونو د تودو شیبو ښکار کړل او هغوی یې په بېکوره‌توب مجبور کړل، همدا خلک دي چې دوی ترې د خوشحالۍ او نغمو د سرور او کیف تمه لري. هغوی داسې فکر کوي چې د هسپانیا د خلکو سره په همکارۍ دوی به خپل ذهنونه روښانه کړي او د خپل ژوند په تندي به ستوري وشیندي. خو دوی نه پوهیږي چې هسپانویان به ترې د دوی د دعاګانو تاثیر واخلي او د دوی د فکر او ذهن ټول سالونونه به د دردونو څخه ډک کړي. کاش چې کوم طبیب، کوم تداوی کوونکی دوی ته دا افشا کړی وای چې د هسپانیا کومو ځواکونو ته چې دوی ملاتړ ورکوي همدا قوتونه د مسلمانانو ترمنځ د کرکې تخمونه کري. همدوی به د دوی په لمن کې د غربت د ماښام توره شپه واچوي، د دوی په لمن به د دوزخ اور واچوي، د دوی د سوالګرۍ په پیاله کې به د لوږې، محرومۍ او ذلت سکې وغورځوي. که څه نور به ورکړي نو هغه دا وي چې د دوی په رګونو کې به د غیرت د وینې پر ځای د بې غیرتۍ بوی جاري کړي. کاش چې د مرګ د تورو کوټو کوم رازپوه دوی ته دا ښودلی وای چې د ژوند اصلي درد څه دی. دا یې ورته ښودلی وای چې د دوی مخې ته د بدبختۍ کوم وران ځایونه منتظر ناست دي. کاش چې دوی پوه سوي وای چې هغه قوت چې د بحر څخه راځي هغه قوت نه بلکې یو لمبه کوونکی اور دی چې دوی به وسوځي او د صحرا د ذرو په څېر به یې خپور کړي. کله چې عبدالعزیز چوپ سو نو بربروسا ورنږدې سو، غېږ کې ونیوی، بیا پر اوږه باندې لاس کېښود او ورته یې وویل: ای عبدالعزیزه، زه ستا جذباتو ته ارزښت ورکوم. که د توګو سلطان ابن قاضي د هسپانیې د خلکو سره د اتحاد په بدل کې د بربرو سلطان حبسي د ځان سره مل کړی وي نو دا څه خاصه خبره نه ده. موږ به خپل کار د توګو د همدغه سلطان ابن قاضي څخه پیلوو.
د خیرالدین بربروسا له دې پریکړې څخه یوازې نه عبدالعزیز خوښ سو، بلکې د خیرالدین بربروسا ټول قومندانان هم پرې مطمئن او خوشحاله سوله. له دې وروسته بربروسا لږ فکر وکړ، بیا عبدالعزیز ته وویل: ای عبدالعزیزه، زما محترمه. خو بربروسا له خپله خبره پای ته نه ورسولې چې عبدالعزیز خبرې پیل کړې. ویې ویل: ای ابن یعقوبه، شاید ته اوس دا وپوښتې چې آیا ما د ځان سره اوسېدي که یا؟ نو عرض دا دی چې زما چې کوم لښکر و، یوه برخه مې د خپلې سیمې د ساتنې لپاره پرېښودله او له پاتې لښکر سره زه دلته راغلی یم. زما لښکر همدا اوس ستا د لښکر سره یو ځای زموږ په استوګنځای کې ځای پر ځای سوی دی. د عبدالعزیز له دې خبرو څخه بربروسا ډېر خوښ سو. یو ځل بیا یې شا وډبوله او ورته یې وویل: اوس راځه، د ټولو عسکرو او ملګرو سره د هستوګنځي خواته روان سو. ورسره سم بربروسا صالح ته وکتل او ورته یې وویل: ای صالحه، زما ګرانه، ځینې ځوانان د خپلې بحري بیړۍ د ساتنې لپاره وګماره او نورو ته ووایه چې په استوګنځای کې آرام وکړي. د دې سره سم بربروسا د عبدالعزیز او نور قومندانانو سره د هستوګنځي پر لور وخوځېد. هلته بیا په افریقا کې هسپانوي سالار او واکمن مونکیډ ته هم دا خبر رسېدلی و چې بربروسا د نوي ځواک او قوت سره الجزایر ته رسېدلی دی. خو هغه مطمئن و، ځکه چې د قبایل صغرا د سردار عبدالعزیز پرته نور ټول ځواکونه د ځان سره یو ځای کړي وه. د تلمسان واکمن ابو حمو له هغه سره و. د توګو ښار واکمن ابن قاضي تر ټولو غوره ملاتړی و. د تونس پاچا حسان د هغه د غښتلو متحدینو څخه و. اوس د بربرو د سلطان حبسي ملاتړ هم د هغه د متحدینو په کړۍ کې شامل سو. د قبایل صغرا بل ستر سردار احمد بن قاضي هم د نږدې سړی و. دا حالت چې مونکیډ ولیدله، نو د بربروسا راتګ ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او مطمئن و چې په افریقا کې دومره زیات ځواکونه ورسره دي، نو هغه به هیڅ ځای خیرالدین ته د پښو ایښودلو ځای ورنه کړي. د بلې خوا بربروسا هم د حالاتو څخه په پوره توګه خبر و. یوه شپه یې له خپل تمځای څخه حرکت وکړ او په خورا چټکۍ سره یې د ابن قاضي مرکزي ښار توګو محاصره کړه. د هغه د حرکت خبر د افریقا ټولو دښمنو ځواکونو ته هم ورسېدی. نو د توګو د مرستې لپاره د مونکیډ ترڅنګ د تلمسان واکمن ابو حمو، د تونس پاچا حسان، د بربرو واکمن حبسي، د قبایل صغرا سردار احمد بن قاضي د خپلو لښکرو یو شمېر برخې د توګو په لور راوستلې، تر څو د بربروسا پر وړاندې د توګو د واکمن ابن قاضي معقول دفاع ترسره کړي. بربروسا د خپلو ملګرو سالارانو او لښکرو سره ډېر په چټکۍ سره واټنونه لنډ کړله او د ابن قاضي مرکزي ښار توګو ته ورسېدی او هلته خپل لښکر تم کړ. تر هغه د مخه چې هغه هلته ورسېږي، توګو او د هغه متحدین له ښاره د باندې د بربروسا پر وړاندې د مقابلې لپاره خیمې وهلې وې. بربروسا چې هلته ورسېدی، ابن قاضي پرې د برید کولو اراده وکړله، ځکه چې کوم لښکر چې د هغه سره و هغه تازه دم و او خیرالدین بربروسا هم یوازې لږ وخت مخکې هلته تم سوی و. نو ابن قاضي د خپل لښکر دننه د جګړې ډولونه وغږول. د بلې خوا بربروسا هم خپل لښکر ته د جګړې د چمتووالي امر وکړ. کله چې دا اعلان وسو، نو د هغه لښکر دننه په پوره جوش سره تکبیرونه پورته سول. دا هر څه هغه وخت پیښ شول چې خیرالدین بربروسا د خپلو سالارانو څخه تورغود، حسن کرسو، کاکار، صالح، صنعان او یو شمېر نورو سالارانو سره د خپل لښکر کتارونه په وروستي شکل برابروله. نو د هغه یو شمېر استخباراتي کسان د هغه خواته راغلله. دوی چې ولیدل، نو د بربروسا او د هغه د سالارانو په څېرو تجسس ښکاره سو. خیرالدین بربروسا د دوی خواته متوجه سو، غوښتل یې څه ووایي چې یو له دوی څخه ورنږدې سو او په خوشحالۍ سره وویل: امیره، موږ درته یو ښه خبر راوړی دی. د بربروسا په سترګو کې ځلانده روڼتیا پیدا سوله او په څېره کې د خوښۍ نښې ښکاره سوې. بیا یې په ډېرې مهربانۍ او محبت سره وویل: ګرانو ملګرو، تاسو کوم خبر راوړی دی؟ هغو کسانو ورته وویل: امیره، ستاسو پر وړاندې د جګړې لپاره د توګو د مرستې په موخه ابو حمو، مونکیډ، حسان، احمد بن قاضي او حبسي د خپلو لویو او وړو لښکرو سره رسېدلی دي. خو د ابن قاضي په لښکر کې که خدای وغواړي، نو د بغاوت فضا به راپیدا سي. بربروسا او نورو سالارانو د هغه خواته وکتل. استخباراتي کسانو خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او ویې ویل: امیره، ابن قاضي یو زوی لري، نوم یې حسین دی.
هغه د مسلمانانو د اتحاد غوښتونکی دی او هیڅکله نه غواړي چې د افریقا مسلمانان د یو بل پر ضد وجنګیږي چې ګټه یې هسپانویانو ته ورسیږي. موږ دا هم اورېدلی دي چې د جګړې څخه مخکې حسین د خپل پلار ابن قاضي سره دا خبرې کړې دي چې موږ باید دا جګړه شروع نه کړو. هغه خپل پلار ته دا مشوره هم ورکړه چې هسپانیا د خپل وطن څخه راوتلې او د افریقا پر یوه لویه برخه یې قبضه کړې ده. نو موږ باید پر ځای د دې چې د یو بل سره وجنګیږو ټول مسلمان ځواکونه سره یو موټی کړو او د هغو مسلمانانو مرستې ته ولاړ سو چې په هسپانیا کې د ظلم څخه لاندې دي. کله چې هغه استخباراتي چوپ سو نو خیرالدین بربروسا لږ فکر وکړ او ویې ویل زه د ابن قاضي د زوی حسین د دغو افکارو درناوی کوم خو دی یوازې څه کولی سي؟ استخباراتي بیا د امید په انداز کې وویل امیره هغه یوازې نه دی، د هغه سره د ابن قاضي دوه ډیر مهم او مخکښ سالاران دي، یو عباده بن تمام نومیږي او بل علقمه بن سعدون. دا دواړه سالاران د حسین رازداران دي او هغوی حسین ته دا خبره واضحه کړې چې هغوی هیڅکله نه غواړي چې د مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا سي. نو دا سالارانو حسین ته دا هم ورزده کړه چې خپل پلار ته ووایي چې د هسپانیوالو په وینا د مسلمانانو پر ضد د صفبندۍ څخه ځان وساتي. امیره څه چې موږ اورېدلي دي د هغې د مخې څخه موږ دا ویلی سو چې ډېر ژر به د توګو د واکمن ابن قاضي په لښکر کې اختلاف را پیدا سي، ځکه چې دا دواړه سرداران عباده بن تمام او علقمه بن سعدون په دغه لښکر کې خورا مهم رول لري. او که ابن قاضي د دوی خبرې ونه منلې نو دوی به د دننه څخه کار پیل کړي او د لښکر یوه ښه لویه برخه به د ځان سره ملګرې کړي چې بیا به د ابن قاضي لپاره یو نه ختمېدونکی سرخوږی جوړ سي. د بربروسا په څهره کې یوه نرۍ مسکا پیدا سوله. ویې ویل خدای دې ستاسو ژبه مبارکه کړي او خدای دې هغه ورځ ژر راولي. وروسته بربروسا یو څه فکر وکړ، بیا یې خپل ټول سالاران مخاطب کړه. ویې ویل زما ګرانو ملګرو او بازانو، د جګړې د شروع کولو مخکې دا خبره خپلو ټولو لښکرو ته واضحه کړئ چې د توګو د واکمن ابن قاضي په لښکر کې 3 شخصیتونه دي چې باید د هغوی خیال وساتل سي. یو یې زوی حسین دی او نور 2 سرداران عباده او علقمه دي. هغوی ته نه باید کوم زیان ورسیږي، نه باید څوک پر دوی برید وکړي، او که هغوی د جګړې پر مهال ونیول سي نو هغوی باید زما حضور ته د درناوي او عزت سره راوستل سي. دا ډول خلک د مسلمان امت د ګټو ساتونکي دي، باید ارزښت ورکړل سي. له دې څخه وروسته بربروسا خپل لښکرو ته وروستۍ بڼه ورکړه. لښکر یې په 4 برخو وویشي. یوه برخه د ده تر خپل قومندې لاندې وه او خپل زوی حسن یې د خپل نایب په توګه ټاکلی و. د راسته اړخ د لښکر مشري د اسلامي نړۍ مشهور او ستر قومندان او اوباز ترغوت کوله او صالح یې د نایب په توګه ورسره مل و. د چپه اړخ د لښکري مشري حسن کرسو کوله او کاکار ورسره ملګری و. او 4مه برخه لښکر د قرارګاه د ساتنې لپاره ځانګړې سوې وه چې مشري یې صنعان ته ورکړل سوې وه. د بله پلوه د توګو ښار حاکم ابن قاضي هم خپل لښکر ته وروستۍ لیکهبندي ورکړه. بیا ناڅاپه د هغه په اشاره سره د ډولونو او تولکو د غږونو سره داسې شور او زوږ راپورته سو لکه توپان. د هغه وروسته ابن قاضي خپل لښکر د برید لپاره مخکې بوتلی. بیا ابن قاضي د بربروسا د دشمنو ځواکونو له یووالي سره لکه د زهرجنو بادونو، تندرونو او د بړاس وهونکو تیارو په څیر پر خیرالدین بربروسا او د هغه پر لښکر راوخوځېدی. خو د دې برید لپاره بربروسا او ټول قومندانان یې پوره چمتو وه. کله چې ابن قاضي برید پیل کړ د بربروسا په لښکر کې د هغه په یوه اشاره دومره تکبیرونه پورته سول لکه یو سمندر چې څپې وهي. له دې وروسته خیرالدین او د هغه ملګرو د ابن قاضي پر متحد لښکر داسې برید وکړ لکه اور لرونکي بمونه. د جګړې په ډګر کې مرګ د یو نه تمېدونکي قهرجن ځواک په توګه نڅا پیل کړه او د روحونو د بېلتون لړۍ پیل سوله. ابن قاضي او متحدین یې یقین درلود چې دوی به د توګو ښار څخه د باندې بربروسا او د هغه لښکر مات کړي، ځکه چې د لښکرو شمېر د دوی په ګټه و. هغوی ګڼ ځواکونه درلودله خو بربروسا یوازې د خپل لښکر سره و. په افریقا کې یوازې د قبایل صغرا مشر عبدالعزیز د هغه ملګری و، خو تر اوسه لا بربروسا هغه د جګړې ډګر ته نه و داخل کړی. ښایي هغه د وروستۍ حربې لپاره ساتلی و. کله چې جګړه خپل اوج ته ورسېدله لکه د تیارې، ویرې او وینو احساسات، نو د قبایل صغرا مشر عبدالعزیز
چې پټ ناست و خپل حرکت پیل کړ. هغه ناڅاپه د تکبیرونو له غږ سره د خپل پټنځای څخه راووتی او د ابن قاضي د لښکر پر یوه اړخ یې داسې برید وکړ لکه د سپکاوي ډبرې، قهرجن فکرونه او داسې برخلیک چې د تدبیرونو مسخره کوونکی وي. د ابن قاضي متحد لښکر لا د مخه د بربروسا او د هغه د قومندانانو بریدونه په زحمت دفع کوله او یوازې په دفاعي حالت کې پاته وو. اوس چې عبدالعزیز هم پرې د بل اړخ څخه برید وکړ، د ابن قاضي د لښکر حالت ډېر ژر د ویرجن ښارونو، زلزلو او خواشینو شیبو په څیر خراب سو. په پایله کې ابن قاضي ته د توګو ښار په څنډه کې د بخدورې په میدان کې د خیرالدین او د هغه د قومندانانو څخه بدترینه ماته ورورسېدله. تر ماتې وروسته ابن قاضي پرېکړه وکړه چې د خپل پاتې لښکر سره توګو ښار ته ستون سي او هلته تر هغو پر دښمن ته مقاومت وکړي تر څو چې په افریقا کې د هغه نور ملګري مرسته ورسوي. خو بربروسا، حسن کرسو، تورغود، کاکار، صالح، صنعان او عبدالعزیز ټول یو ځای سول او د ابن قاضي دا پلان یې شنډ کړ. کله چې ابن قاضي غوښتل چې توګو ښار ته ولاړ سي، نو بربروسا او ملګرو یې سمدستي لاره پرې بنده کړه او ابن قاضي اړ سو چې د عنابه ښار لور ته واوړي. خیرالدین تر یوې مودې پورې د تیښتې پر مهال دښمن تعقیب کړ، بیا د جګړې سیمې ته ستون سو او د دښمن ټول پاته شوي سامانونه یې راټول کړله. په توګو ښار کې هیڅ داسې دفاعي ځواک نه و چې د بربروسا مخه ونیسي، نو هغه پرته له مزاحمت د ښار یوې خوندي برخې ته ننوتی او پرې یې ولکه ټینګه کړله او هلته یې خپل پاته لښکر بیا منظم کړ او خپلو افریقایي ملګرو ته یې قاصدان واستول څو د خیرالدین د سیلابي ځواک مخه ونیسي. د دې په پایله کې د افریقا ملاتړو ورته رسید او کومکونه واستوله. د بلې خوا بربروسا د توګو ښار تر نیولو وروسته د ښار د نظم او ادارې سمولو ته لاس واچاوه. که څه هم د بختورې په میدان کې د ابن قاضي سره د ماتې وروسته بربروسا خوشحاله او مطمئن و، خو هغه چې د افریقایي ځواکونو د ماتولو لپاره کوم پلان جوړ کړی و په بریالیتوب سره هغه عملي کاوه. د بختورې په میدان کې د ابن قاضي د خوا د بدترینې ماتې خبر هم قسطنطنیه سلطان سلیمان ته ورسېدی او هم هسپانیا ته. هلته دا خبر د هسپانیا پاچا چارلس لپاره د قهر او آفت په څېر و. د خیرالدین ورځ تر بلې زیاتېدونکی ځواک د هغه لپاره خطرناک و. دا خبر د اورېدو وروسته چارلس خپل بحري بیړۍ واستولې تر څو افریقا کې د هسپانیې والي مونټیټ سره مرسته وکړي او د بربروسا سره د تقابل لپاره د هسپانوي لښکر دفاع چمتو کړي. د توګو د ښار حاکم ابن قاضي زوی او د هغه دوه مهم او غټ سرداران عباده بن تمام او علقمه بن سعدون یو ورځ د عنابه ښار د دیوال پر یو برج ناست وه. درې واړه ژور فکرونو کې ډوب وه، ښایي چې پر کوم مهم مساله باندې خبرې کولې. اخر عباده بن تمام چوپتیا ماته کړه او مخامخ ناست د ابن قاضي زوی حسین او بل سردار علقمه ته وکتل او داسې وویله: موږ ته د توګو ښار شاوخوا د بختوره په میدانونو کې ماته راووتله. دا خبره باید موږ ته عبرت وي. د هسپانویانو په اشاره عمل کول بس دی. موږ باید د بربروسا سره اتحاد وکړو او د هسپانوي کفارو پر ضد یې ملاتړ وکړو. افسوس موږ مسلمانان یو، خو د مسلمان دشمنو قوتونو ملاتړ کوو او بربروسا کمزوري کوو. حال دا چې بربروسا د اسلامي نړۍ هغه ستر سړی دی چې د مسلمانانو د عزت او دفاع کولو لپاره کار کوي. تر ټولو لویه خبره دا ده چې د مسلمانانو سلطان سلیمان د هغه تر شا ولاړ دی او تر ده مخکې د سلطان پلار سلطان سلیم هم د بربروسا پر اوږو خپل مهربان لاس ایښی و. نو کله چې موږ د بربروسا پر ضد صف بندي کوو، دا معنا لري چې موږ د ټول اسلامي امت پر ضد صف بندي کوو. زما په نظر دا تر ټولو غټه بدبختي او لعنت دی. او بیا یې وویل: ای د ابن قاضي زویه، بد مه ګڼه، موږ دواړه سرداران د اسلامي امت د اتحاد غوښتونکي یو. ستا پلار د مونټیټ د ظالمانه خواهشونو منځ کې ولاړ دی، د بېځایه شهرت او ټیټ عظمت د تمنا لپاره ځان ورکوي. دا هسپانویان موږ مسلمانان خپل ملګري جوړوي، خو زموږ لپاره د قفس دروازې او د مرګ نیزې جوړوي. هغوی غواړي زموږ وجود د اسلامي امت څخه پرې کړي، زموږ جذبات، زموږ محبت، زموږ راحتونه د زندان عذاب ته واړوي. ستا پلار غلطه لار نیولې ده. موږ مخکې هم درته ویلي وه چې پلار دې وپوهوه، خو ته پکښې ناکام سوې او ستا پلار هم د پوهېدو څخه پاته راغی. حالات ورو ورو د کنټروله څخه وځي.
زه له هغه ورځې ویرېږم چې موږ به دې ته اړ سو چې د خپل پلار پر ضد بغاوت وکړو. ای د ابن قاضي زویه، موږ به ختم سو، خو زموږ روح، زموږ دین، زموږ تعلق د اسلامي امت سره نسي ختمېدلی. بربروسا او د هغه سالاران یوازې په افریقا نه بلکې په سمندرونو کې هم د مسلمانانو رهبران، مشران او سالاران دي. هغوی د مسلمان امت د راحتونو، امن او سرلوړۍ امانتدار دي. قسم په خدای، کله چې بربروسا او د هغه سالاران زموږ پر ضد د بقدوره په میدان کې د اور په شان راغلل، داسې چې حتی د منزل د لارې نښې هم وسوځولې، نو زه ډېر خوشحال شوم. زما په زړه کې د احساساتو توپان راپورته سو. ما وغوښتل چې د خپل پلار څخه ځان خلاص کړم او د بربروسا تر بیرغ لاندې سم. تورې مې د هغه پښو ته کښېږدم او ورته ووایم چې موږ در سره یو، ځکه ته زموږ مشر یې. خو افسوس دا یوازې د زړه غوښتنه وه، عمل ته مې نه سوی رسولی. عباده چوپ سو، سر یې ټیټ کړ. علقمه هم خواشینی ناست و. بیا علقمه د خبرو واګې واخیستې او ابن قاضي زوی ته یې وویل: ای زما ګرانه، عباده چې څه وویل دا زما د زړه ترجماني هم ده. موږ چې د خپلو وروڼو پر ضد جنګیږو، نو دا معنا لري چې د هسپانوي دښمن قوت ته زور ورکوو، او دا ډېر خبیث او شیطاني کار دی چې موږ پکې ښکېل یو. بقدوره کې بربروسا موږ ته بده ماته راکړه او مخکې لا تر توګو ښار هم ورسېدی. موږ دلته عنابه ښار ته پناه راوړه، خو باید هیر نه کړو چې که هلته خوندي نه وو نو دلته به هم نه یو. زه درته ښکاره وایم، خپل پلار وپوهوه چې نور د مسلمانانو سره د جګړې څخه لاس واخلي. که یې ونه ایستل نو موږ به مجبور سو چې د هغه پر ضد بغاوت وکړو، او زه دا بغاوت د اسلامي امت خدمت بولم. زما یوه بله وینا واوره، که بربروسا موږ ته یو ځل ماته راکړي نو بیا کار نه دی ناست. دا به نه اونۍ وي نه میاشتې، بلکې ډېر ژر به د توګو ښار څخه خپل لښکر راوباسي او د عنابه ښار خواته به راسي. ستا پلار خو هر خوا قاصدان لېږلي چې د بربروسا پر ضد مرسته راوغواړي، خو زما تجربه دا وایي لکه څنګه چې موږ بقدوره کې ماته وخوړه، همداسې به دلته هم خوار سو. او ما اورېدلي دي چې د هسپانیې بادشاه چارلس ته هم د دې ماتې خبر رسېدلی دی. نو هغه یو نوی لښکر د خپل سالار منقید سره افریقا ته لیږي. پکښې ډېرې ښایسته او ښکلې نجونې هم سته چې د خپلو جنګیالیو حوصله او جذبه لوړه کړي. بل طرف ته سلطان سلیم ته هم د بربروسا د بریا خبر رسېدلی دی، او د هغه بریاو ته به نور هم زور ورکړي چې موږ یې نسو زغملی. وروڼو او خویندو، دلته بیا هم یوې تبصرې ته اړتیا لرمه چې تبصره پر دوه جزه ویشم. یوه برخه یې وروڼو ته ده او دوهمه برخه یې خویندو ته وړاندې کوم. هغه برخه چې وروڼو ته ده هغه دا چې کفار د خپل لښکر یا خپلو نارینه‌وو ته احساس په نجونو ورکوي. د دې دنیا په پیسو یا د دې دنیا په جاه و جلال باندې غولوي او بیا یې باسي، جنګوي. کله چې دا کس مړ سو نو هم د دې دنیا جاه و جلال ځنې پاتې دی، هم پیسې او هم نجونې. نه دا دنیا په ښه ورغله او نه آخرت. برعکس مسلمانان چې خپل لښکر ته قوت ورکوي، لکه پیغمبر علیه السلام او مسلمانانو ته به یې ویله او مجاهدینو او صحابو ته به یې ویله که تاسو د الله د دین کومک وکړئ، زه د دې دنیا د هیڅ شي وعده نه درسره کوم. نه درته وایم چې ښه چوکۍ به درکړم، نه درته وایم چې ښه پیسې به درکړم، او نه درته وایم چې یو ښایسته ښځه به در په نکاح کړم، بلکې زما وعده، پیغمبر علیه السلام به ویله، بلکې زما وعده د آخرت په نعمتونو، د جنت په خوشحالیو ده. که تاسو د الله لپاره وجنګېږئ نو دا دنیا به مو هم ګټوره وي او آخرت هم. دنیا مو ځکه ګټوره ده چې د جهاد په برکت به ستاسو راتلونکي نسل ته د ازادۍ ژوند پاتې وي، او آخرت مو ځکه ګټور دی چې د جنت نعمتونه ستاسو په نصیب کې دي. لا ترڅنګ یې 2 اویا حورې هم. نو ورونو، پام کوئ چې د کفارو په کارونو باندې د هغوی په وعدو باندې خوشحال نسئ او په ونه غولیږئ، ځکه د کفارو وعدې او د هغوی پیسې و هر څه نه د دې دنیا ګټه ده او نه د آخرت. دا فقط یو متاع الغرور دی، یعنی د خطایستو آله، لکه د سراب غوندې چې په دښته کې روان یې، مخ ته به د سمندر په څېر اوبه ښکاري، خو چې ورنږدې سې وچ دښت وي، یو څاڅکي اوبه به هم نه وي. او د تبصرې دوهمه برخه چې خویندو ته متوجه ده هغه دا ده چې خویندو، تاسو واورېدل چې کفارو په لښکر کې نجونې د دې لپاره مصرف کړي دي چې د خپلو سرتیرو روحیه په لوړه کړي. کفار هر ځل او هر ځای غواړي چې د ښځو څخه همداسې کار واخلي، فقط د دې لپاره چې خپله بریا ترلاسه کړي.
کله چې بریا ترلاسه کړل نو بیا د همدغو نجونو څخه د مینځو کار اخلي او په دوی باندې خدمت کوي. تاسو په تاریخ نه یاست خبر؟ ابو جهل چې کله د بدر غزا ته راوتی نو دا په فکر کې و چې زه به محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري یاران ټول نیست او نابود کوم، بیا به همالته 3 شپې ورځې په فخر سره تېروم، په داسې حال کې چې ماته به نجونې رخص کوي او راته ګډېږي به، د دې لپاره چې په ټوله جزیرة العرب کې زموږ قوت معلوم سي. دلته هم ګوره زنانې د څه لپاره استعمالولې؟ فقط د خپل شهوت لپاره. خو کله چې به بریا د کفارو وه نو بیا د همدغو ښځو سره د غلامانو په څېر چلند کاوه. کله چې به په یو کور کې زنانه پیدا سوله نو هغه به یې وژله، هغه به یې ژوندۍ تر خاورو لاندې ښخوله. او کله چې به ادب دې کومې زنانې ته میاشتنۍ مریضه راغلله نو د هغې سره به د سپیو په شان چلند کاوه. ډوډۍ به یې په دروازه کې د لیرې ځایه څخه ورغورځوله. یوازې دا نه، ټول تاریخ مطالعه کړئ، هر ځای او هر وخت کافر خپلې زنانې او خپلې لوڼې د اسلام د بربادۍ لپاره بې عزته کړي او بې عفته کړي دي. ستاسو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله تاریخ نه دی په یاد چې په هغه وخت کې یو غټ کافر چې هیرمن نومېدی هغه دا ویلي وه که زه خپله لور د دې لپاره بې عزته کړم چې مسلمان پرې وغولیږي او هغه د اسلام څخه پرې واوړي نو زه دا د ځان لپاره یو شرم نه بلکې یو اعزاز بولم او پرې فخر کوم. نو خورې ته څنګه د یو کافر په دوکه باندې داسې ژر وغولیږې؟ د کفارو لباس، د کفارو کردار او د هغه موډ څنګه ژر په ځان کې راولې؟ خو برعکس غیرتي مسلمانان دا هیڅ کله د هغوی ضمیر نه مني چې د ده د خور، د ده د مور او یا د ده د میرمنې یو نوک هم پردي کسان وویني. د همدغه لپاره خپل سر او مال قربانوي خو د ښځې عزت نه بربادوي. نن زمانه کې موږ څومره داسې انسانان وینو چې هغوی خپلې خور او میرمنې ته داسې لباس او جامه اغوستې وي چې بدن یې د ورایه څخه پښمانېږي، نیم مخ لوڅ په ماسک کې فقط مخ پټ کړی وي، سترګې یې هم ښکاري، مخ یې هم ښکاري. د دې حجاب به نو څه فایده وي؟ اصل کې د دغو انسانانو غیرت په صفر کې ضرب دی او د کفارو موډ یې ژر تر ژره په ځان کې راوستلی وي، خو بیا هم ځان ته مسلمان وایي، خو دا تش په نوم مسلمان دی. فقط په دې نازېږي چې کلمه وایم، فقط په دې نازېږي چې د ورځې 5 وخته لمونځ کوي. لمونځ هم په داسې انداز کې چې لمونځ نه بلکې یو عادت دی. نو خورې پام کوه چې د کافر په دې دوکه باندې ونه غولېږې. هغه فقط غواړي ستا څخه د شهوت یوه اله جوړه کړي، نور نو ستا عزت او ستا عفت د هغوی په خیال کې نه دی. نو هلته هم منکد افریقا ته یو لښکر لېږي، خو پکښې نجونې د دې لپاره استولې وې چې د جنګیالیو حوصله او جذبه لوړه کړي. کله چې علقمه چوپ سو نو د ابن قاضي زوی حسین خواشیني غږ سره داسې وویل: ګرانو دوستانو، زه به یو ځل بیا هم خپل پلار وپوهوم. موږ 3 واړه به د پوځ د دننه څخه خپلو ملاتړو ته هم جرأت ورکړو. که حالات همداسې پاته سول نو زه به له تاسو سره یم. زه به خپله خوښه وښیم چې پلار دې له مشرۍ لرې سي او د افریقا ټول مسلمان قوتونه باید د هسپانویانو پر ضد د بربروسا تر ملاتړ لاندې راپورته سي. کله چې حسین چوپ سو نو بیا عباده داسې وویل: حسینه، موږ ستا پلار ډېر زغملی دی. هغه د مسلمانانو اتحاد، اتفاق او یووالي ته تاوان رسوي او دا کار د هسپانوي سالار منکد په اشاره باندې کوي. هغه فکر کوي چې تر څو منکد ورسره وي هیڅوک یې نسي ګواښلی. زه درته وایم که سبا ته زموږ له پرېکړو سره مخالفت لرې نو همدا نن یې راوباسه. ستا پلار یوازې موږ نه بلکې په پوځ کې ډېر مجاهدین نه خوښوي. هغوی ته یوازې یوه اشاره پکار ده او دوی به داسې بغاوت وکړي چې ستا پلار به یې اور مړ نه کړي. او که ستا پلار له دې سرغړونو څخه ونه ګرځېدی نو زه او علقمه دواړه به یې ووژنو. که زموږ وجدان دا مشوره راکړه چې د ابن قاضي وژل د اسلامي امت اتحاد ته نوی روح ورکوي نو موږ به دا کار کوو. اوس ته راته ووایه ته زموږ سره یې او که نه؟ حسین لږ فکر وکړ او بیا یې وویل: ورونو، تاسو څه فکر کوئ چې د ده جواب به څه وي؟ کله چې د یو چا ایمان کمزوری سي، د یو چا غیرت له بدنه ووځي نو د هغه جواب به څه وي؟ او کله چې په یو چا کې ایمان قوت لري، زړه د غیرت څخه ډک وي نو د هغه جواب به څه وي؟ دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، په لر او بر یې رپول غواړي ظلمو
سپین جنډه مخ پر والغړی ظلمو دا اسلامی برم ساتل غړی ظلمو تیر عظمت بیا احیا کول غړی ظلمو دا قربانی او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلی مسیر تلل غړی ظلمو